السلام علیکم ملګرو افغانستان کې چې ښه راغلاست. خدای روغ او جوړ به یاست او صحت جامع پتن ما تاسو سره نن د یو ایرډراپ په باره کې اپډیټ شیر کوم. د ډیپین پروژه وه، مخکې د عظیم نیټورک په نامه تاسو مخکې شیر کړې وه. نو د هغه یو پاس خلاص شوی دی، کوم جلا ماینینګ اپ چې درلودی. نو اوس د ټي جي لپاره څنګه ایکسچینج ادرسونه هلته باید ځای پر ځای کړو. دا ایزین ډیپین و، دا ډیپین چې دی دا ماینینګ اوس خلاص شوی دی. ګوره ازین ډیپین لوګین بید که چیرې زه لوګین هم سم میشن is ended، معنا د میشن یې چې دی کمپلیشن پوره شوی دی. نو هغه خلاص شوی دی. یوازې د هب چې دی دا سته، دا به تاسو راوړئ را خلاص به کوئ. اوس هم ډیلی ټاسکونه په د ایرنینګ سیکشن کې تاسو راسئ، ډیلی ټاسکونه یې راځي. دلته ډیلی ټاسکونه دلته راځي او دلته دا بیک ټومارو چې دی دا ټاسکونه تاسو کولی شئ، ټوکن ترلاسه کولی شئ. خو اوس موږ او تاسو باید د ټي جي لپاره خپل د بایننس ادرس ورته د بایننس نه د بایبیټ ادرس ورته ورکړو. دلته به ټي جي پاک ته راسئ، هغه چې کله ورته کلیک کړئ نو ټي جي لانچ پول کې چې و ګیټ آی او ادرس موږ مخکې پرونه په څه وخت مخکې دلته د ایتریوم ادرس غوښتي او دلته یو آی ډي غوښتل، دا موږ ورکړی. نو اوس راځو د بایبیټ ته ورته وضع کوو. نو تاسو به ولاړ شئ، دلته ګوره د بایبیټ ادرس څخه غواړي د ایتریوم والټ ادرس. نو تاسو به راسئ، دا به د ایکسچینج ادرس ورته راواخلئ. بایبیټ ته چې کله رالاست دلته به راسئ، په ډیپوزیټ سیکشن کې به ولیکئ ډیپوزیټ کریپټو ده، دا به کلیک کړئ او بیا به په سرچ کې ولیکئ ایتریوم. دا د ایتریوم ادرس به راواخلئ. په ایتریوم چې مو کله کلیک وکړئ نو ایتریوم به انتخاب کړئ او دا ادرس به کاپي کړئ. دا چې مو کله کاپي کړئ را به وړئ دلته به پیسټ کړئ او د هغه رنګه بیا به د آی ډي ادرس راواخلئ. د آی ډي ادرس چې کله تاسو بیا صفحې څخه ولاړاست پروفایل ته راسئ. پروفایل چې مو کله کلیک وکړئ د هغه د ایمیل د څنګ سره دا یو آی ډي لیکلې ده، په دې باندې به کلیک وکړئ، یو آی ډي به کاپي کړئ او را به وړئ دلته به پیسټ کړئ. چې کله مو پیسټ کړله نو بیا په کنفرم باندې کلیک وکړئ. اوس تاسو د بایبیټ ادرس هم چې شو دلې سبمیټ شو. نو د ټي جي لپاره د کېدای شي دا لانچ پول ولري، موږ ته یې څه ایرډراپ راکړي. نو په دې خاطر دلته خپل ادرسونه ورته سبمیټ کړئ او دلته تاسو کولی شئ ورځنی ټاسکونه هم سرته ورسوئ په دا پري ډول چې کوم دي. نو کېدای شي ښه ایرډراپ وي. نو ښه وخت. ایرډراپونه د جوین کولو لپاره کولی شئ زما ټلیګرام چینل، یوټیوب چینل او واټساپ سره سبسکرایب کړئ. د پاره د ایرډراپ خو هم لیست شو، تاسو معلومات به لرئ. بیخي لږ دی، قیمت هم ډېر لږ دی. تر اوسه پورې ګورئ دا ښکته راغلی دی. نو که چیرې څوک ضرورت نه ورته لري خپل چا ټوکن که ترلاسه کړی و تاسو یې هولډ کړئ، ځکه د بي این بي سمارټ چین سره هم کله پاته دی. نو کېدای شي هغه پر قیمت باندې ښه تاثیر ولري او څه قیمت لوړ شي. نور خو نو که په بایننس کې لیست شو هم یې پر قیمت باندې اغېزه کوي، قیمت یې کېدای شي ډېر لوړ شي. نو په دغه خاطر نور خو د ټلیګرام پروژه د چندانې ګټه یې نه ده کړې. نو ښه وخت، والسلام.